خوانه د مشرانو یو طریقه را روانه ده چې د دې عالمانو د شاګردان کمال ته ورسیږي نو دوی په اعتماد کوي نو د اعتماد د اظهار دپاره د خپلو شاګردانو ته پټکې ورپسر کي نو دا پټکې سنت طریقه ده او ټولو پیغمبرانو پټکي پسر کړي دي او د بدر په میدان چې کمی فرشتې د صحابه کرامو امداد د پاره راغلي وي نو هغه فرشتو هم پټکې پسر کړو صالح الجنات نیکان پیریان هم پټکې پسرای او پیغمبر علیہ السلام چې با یو علاقې له گورنر مقرر که او لیږه به نو هغه ته به په خپل لاس مبارک پټکې ورپسر که عممه بیده په خپل لاس مبارک به ورته پټکې پسرو نو پټکې د اعتماد نښه ده او پټکې د مشرۍ نښه ده او پیغمبر علیه السلام خپله پټکې پسر کړې دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پا یو لار باندے تا پا اوخا باندے سورو مرگری ورسرو یوزے کی سرخ کتک لگمخ کی لار او بیا سر پورتک مرگرون تاوی چی تاسو مانا تا پوسو نکا چی دیده که تا سرخ کتک او بیا دی اخوا پورتک دا ولی نو مرګري وته نه پويګو تر ته وای چې دا ولې دې سر ښکته کو ولې دې سر پورته کو نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وته فرمایلی ویزه د پیغمبر علیه السلام سره په سفر راتلم په دې لار باندې رالم پیغمبر علیه السلام په خسورو نو د دې لارې غاړې ته یوه ونه وه د هغې شاخ دې لارې ته راوتلی و نو دې دی کې پیغمبر علیه السلام د ونې د شاخ د وجې نه سر مبارک ښکته که او چې شاخ نه پورې وته نو بیا سر پورته که نن په دې دی کې هغه ونه او د هغې شاخ نشته خو زما محبوب دلته کې سر مبارک ښکته کړی دی او بیا پورته کړی زه به هم دقسې کوم دې ته وایي د سنتو اتباع نو صحابه کرامو د سنتو اتباع داسې کړې ده اوس پټکې په سرول دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او پیغمبر علیه السلام چرې عبس کار نه دی کړی نو دا پټکې عبس نه دی دی کې فایده شته که موږ پې پوهېږو هم او که نه پوهېږو هم پټکې کې فایده شته د لیلا او د مجنون قصې ټولو پښتنو ته یادې دي چې لیلا یو تک توره ښځه وه او مجنون شهزاده دی قیس نومېدی خو الله د ده په زړه کې عشق او محبت راواچو نو دی په لیلا عاشق شو یو ځل لیلا سره د ملګرو ارټ له تلې ده او منګې ډکوي دغه ځای کې قیس مجنون ولاړو نو لیلا آواز ورکوي قیسا ارټ اوچورلوا منګې ډکو بجوړه غور مخکې شو ارټ یې چورلو اوبه راوتې او جینکو منګې ډک کړل لاړلې خو تلې دا آواز ورنکړه چې منګې ډک شو بس کا مازدیګر ټیمو سبا مازدیګر بیا جینکۍ چې راله چې ویې کته نو دې پرونه داسې لګیا دی او ارټ ته وایي خو د ده دماغ کې دا آواز راځي چې لیلا وایي چې قیسا ارټ اوچورلوا د لیلا آواز دی چې قیسا ارټ اوچورلوا سبا چې جینکۍ راله نو لیلا جینکو ته چې غضب وشو دی هلک تم نه دی ویلی دی خو پرونه داسې لګیا دی او دی ارټ چورلی زر زر منګي ډک کې نو چې منګي ډک شو نو دی آواز ورکوي قیسا ارټ چورلول بس کا منګي ډک شو نو د 24-25 غنټې یو شان ارټ چورلولې دی وی ها منګ اله دوه چکه ارټ تاو کو دا وایي چې بس دی دا آواز د چا دی دا د لیلا دی د عاشق پزله کې د معشوقې آواز 24-25 غنټې ارټ چورلېدلې دی یو چک دو چکم تاو کا
کته عاشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نستا په دماغ کې دا آواز علیکم بسنتی علیکم بسنتی یا امتی زما پتا باندې حق دی زما سنت طریقې جمع دی کا دا پټکې سنت طریقه دا د پیغمبر علیہ السلام طریقه ده دا تپوس مکه چې دا سنت عادت ته او که سنت عبادت ته او سنت صلات ته او که سنت لباس دی دا تپوسونه مکه وا کته عاشق د پیغمبر علیہ السلام نه پټکې پسر کا بیا دا کم علما چې اوس علما شنو دی به د خپل پټکې ډیر خیال ساتي مرغه به ډېرې الوزي خو چې مړز والي نو هر څوک وي مړز والوته نو د دنیا دا ټول خلک چې هر قسمه کردار ادا کوي څوک ورته ګوته نه نیسي او که عالم نه لږ غوندې خطا کار وشي دا لا ملا دی دا لا عالم دی نو عالم دی به د خپل علم د خپل لباس او د پټکي خیال ساتي چې دا بدنام نشي اورنگزیب عالمگیر بادشاہ په زمانہ کې یو بهروپی و بهروپی هغه کس ته چې هغه شکلونه بدلی را بدلی خلک وخاندي روخاندي اوس انعام ولا ورکی په مختلف شکلونو کې دغه بهروپی راغی اورنگزیب عالمگیر بوته او مې پیژنې تفلانه سو زلا خپل کرتب وکړو بادشاہ به او مې پیژندې نو دا بهروپی ورته وایي چې بادشاہ کچره ما ځان داسې بدل که چې تا او نه پیژندما نو صبر راکړې نو هغه یو خاص مقدار یاد کړه چې دومره انعام به درکړمه باندې لاړه غیب شو دا بادشاهان چې دي نو دوی به پخوا یو علاقې ته چې دوره باندې لاړل نو تپوس به یې کو چې ته دې کې نیک بزرګ انسان شته چې شته نو دا بادشاه به لاړ هغه نه به دعا غوښتله اورنګزیب بادشاه یو علاقې ته لاړ دا غځې د خلکو نه تپوس وکړه چې دلته یو نیک بزرګ هغوی ته دغه ځای کې د ځنګل کې یو بزرګ راغلی دی ډېر نیک بنده دی نو ته وې سړی یې ولېږوې ورته ووایه چې بادشاه ستا دربار ته راځي دعا دپاره اجازت راکړه د بادشاه سړی ورغی نو د بزرګ نه اجازت وغوښته هغه ته نه من الله والا خلق یو زمونږ د دنیا نه بادشاهانو سره څه تعلق دی ما د دې نه راځي خو سړو ډېر مینتزار یو که چې بادشاه راغلی او درخواست کوي په ډېر مینتزارۍ باندې اجازت وکړو وی ورته یې وی چې بادشاه ته وایي چې زما مخکې به ګورې د دنیا خبرې نه کوې نو تا ته په دې شرط اجازت دی بادشاہ اورنگزیب نورم عقیدتمند شو چې دا خو ډېر بزرګ دی راغی ورسره کېناست سلام کلام وشو ښکلې خبرې وشولې و اخر کې چې بادشاه رخصتېده نو داسې یو بوجګۍ کې ورله ډېرې روپۍ ورکړې دا واله دا به خپل لنګر کې ولګی نو ده ورله لته ورکړله تا ته ما نه وویلې ما مخکې شرط لګولو چې ما سره به دنیا خبرې نه کوې موږ الله والا بزرګان خلک زموږ د دنیا سره څه تعلق تا بیا د دنیا خبرې وکړو لته یې ورکوې دا روپۍ دې سنبال که نه اخلمه او که د دنیا خبرو له بیا راځې نو ماله مه راځه بادشاه نورم عقیدتمند شه روپۍ واپس راوړلې خپلې علاقې ته خپل دربار ته چې راورسېد نو بله ورځ سړی راغی وی بادشاه که د یادي نه زما او ستا ترمنځ یو شرط مخکې لګېدلی و ما راته وی که ما ځان داسې بدل که چې تا ونه پېژندلمه نو څه دونه انعام تا ویلې چې انعام نو ما شکل بدل کړو تا نه یم پېژندلی ما هغه خپل انعام راکړې کوم وی ته چې فلانې علاقې ته رالی او ځنګل کې بزرګ سره د ملاقات کوه هغه زه وما بهروپي و وی ظالمه ما خو تعالی هلته کې بورې ډکه درکړه د روپو نه هغې له دې لته ورکړه دا موجوده انعام دا خو ډېر لږ دی ته دا انعام واله خو دا راته وایي چې هلته هغه ډېرو روپو له دا لتې ولې ورکولې وی هلته کې زه د بزرګانو په جامه کې وما که ما دا روپۍ اغشتې وې نو د بزرګانو په جامه داغ راته نو ما د بزرګانو په سپینه جامه داغ نه لګو
نو زمونږ دا بزرګان چې دي نو دی به د خپله جامه باندې بلکې دا د پیغمبر علیه السلام پورې د نیکانو خلکو جامه ده، نو په دې جامه باندې به داغ نه لګوي. د دین خدمت په اخلاص باندې او الله پاک دنیا او آخرت کې بدلی ورکوي. نو ستاسو دا ښکلی عمل الله دې په خپل دربار کې قبول کړي او ستاسو نه او ستاسو د دې دینی ادارو نه دی تمام عالم ته ډېر لوی خیر او برکت الله ورکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د جمعې د مانځه په باره کې تپوس کېږي چې په بانډه کې په دیهاتو کې د جمعې مونځ کېږي او که نه کېږي. دا واړه واړه کلي او دیهات د فقه حنفي کې د جمعې مونځ په دې کې نشته دی او دغه خلک به د ماسپښین مونځ کوي، د جمعې مونځ پې نشته دی. بل علاقه کې چې د جمعې مونځ کېږي نو هلته تلل ولا لازمي دي؟ نه لازمي ورله نه دي. په دې خپل کلي کې د ماسپښین مونځ چې وکړي غاړه اخلاصه ده. اتفاقا که خاریې ته لاړ او هلته یې د جمعې مونځ وکړه نو هم ټیک ده. دا بل تپوس دا دی چې د سکول د اسلامیات او د عربی سرکاري کتابونه بدل شو، اوس د استعمال لایق نه دي. دې کتابونو سره څوک د قرآن شریف قیدې سپارې دا زاړه شي او بیا د لوستو قابل نه وي. داسې نور دینی لیکل وي قابل احترام او دا د استعمال قابل نه وي، نو دا به په پاکه کپړه کې اونغستی شي او څنګه چې انسان د پاره قبر کنستی شي لحد او خازی وي نو دقسې لحد به جوړ کړي، خازی به ورته ولګوي، پکې به یې دفن کړي، د پاسه به پې څلي جوړ کړي، څوک به پې ګرځي را ګرځي نه. یوه طریقه دغه ده او دویمه طریقه ده چې په پاکه کپړه کې اونغستی شي او کاڼې مو ورسره واچولی شي او په سیند کې کوم ځای ډېرې اوبه وي او ګودر وغیره پې نه چې انسانان یا ځناور پې ځي راځي نو دا سین کې به ورواچي، د کاڼي په وجه به زر ویښته لاړ شي او له هماغه به د پاسه راشي پټ پشي. مولوی صاحب محمد جان بیمار دی، الله پاک دې ورله صحت ورکړي او نور بیماران دې ټول الله ښه کړي.